دوستانو دا چې په تاسو کې اکثریت ملګرو ته معلومه ده چې دا ځل ایشیا کپ په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدونکی دی چې کم به ټوټل 14 میچونه کیږي. په دې کې به 10 میچونه دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې کیږي او درې نور به بیا د شارجې په نړیوال کرکټ میدان باندې کیږي. په دې کې افغانستان اول میچ چې کم د سریلانکا په وړاندې د دې میاشتې 28 تاریخ باندې دی هغه دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان باندې دی او دوهم میچ چې 10 تاریخ باندې دی هغه بیا په شارجې کرکټ میدان باندې دی. ورسته که چیرې له خیره دوی دغه میچونه وګټل نو نور خبرې به بیا ورسته وي. خو دلته مهم څه دي ممکن د نورو معلوماتو باندې تاسو خبر هم وای. دلته مهم دا دي چې دغه میدانونو ته چې کم نندارچیان ورځي هغوی لپاره شرایط څه دي. نو خوشبختانه دا ځل هیڅ کم شرایط نشته، بس یو ټیکټ ضروري دی او آی ډي کارت ضروري دی. نه د پی سی آر ټیسټ ضرورت شته، نه د الحسن اپلیکیشن ضرورت شته، نه که په تاسو کې کم چا واکسین کړي او که یې نه کړي د هیڅ شي ته ضرورت نشته. بس کوم هیوادوال چې د لوبډالې سپورټ لپاره میدانونو ته ځي دوی ته یو ټیکټ ضرورت دی او بل آی ډي کارت. ټیکټ تاسو د دې ویب سایټ له لورې کوم چې platinumlist.net نامه دی د دې څخه اخیستی شئ. زه به یې لینک په ډسکرپشن کې درته واچوم. کوم کسان چې یوټیوب کې دا ویډیو ګوري او کوم چې فیسبوک کې ګوري نو کمنټ کې به دا لینک درکوه. تاسو کولی شئ چې پخپله د دې لینک له لارې ټیکټ واخلئ. د هغې تر څنګ که چیرې کوم څوک نشي کولی چې د لینک له لارې ټیکټ واخلي نو په ګراوند کې هم د افغانستان لوبو ټیکټونه پیدا کیږي. هلته په ګراوند کې مطلب میدان کې اخیستی شئ. د ټیکټ قیمت 15 درهم ټاکل شوی دی او راتلونکي کې به زه کوشش وکړم یو داسې اپلیکیشن هم درته وښایم چې کوم له لارې تاسو په خپلو موبایلونو کې دا لوبې وګورئ. سمه ده. نور د خپلې لوبډلې بریا په هیله تاسو ته ښه وخت، ښې چارې. د خدای په امان.